سپاره وو. د سپیس په لور روانو خو ناڅاپه یو داسې څه وشول چې چا یې تصور هم نشو کولی. دا سفینه د ځمکې څخه 3,22,000 کیلومتره لرې وو او هلته رسېدل یې 3 ورځې وخت نیولی وو. خو ناڅاپه یو قوي چاودنه وشوه. د دې چاودنې سره د اصلي اکسیجن ټانک عملاً تباه شو. د اکسیجن ټانک د اسټرونایټس لپاره د ژوند یو مهم عنصر وو او اوس دوی ته معلومه شوه چې اوس یوازې 15 دقیقې پاتې وي چې د کابین دننه اکسیجن ختم شي. خو ستونزه دا وه چې د 15 دقیقو دننه بیرته ځمکې ته رسېدل ناممکن وو. اوس به دوی څه کوي؟ آیا دوی به ژوندي پاتې شي که نه؟ دا به د بشر د تاریخ تر ټولو خطرناک ماموریت شي. بیا هم زه تاسو ته د پښتو ټي وي رازونو له لارې یو حیرانوونکی رښتینی داستان وړاندې کوم. که درمنو نندارچیانو یوازې روبوټونه فضا ته لګل هم د ناسا لپاره یو سخت کار دی، نو تصور وکړئ چې انسان فضا ته واستول شي او هلته یې روغ رمټ بیرته راوستل شي. دا دومره حساس ماموریت دی چې ناکامي پکې د منلو نه ده، ځکه دا ماموریت که ناکامه شي نو د کلونو مهنت او د انسانانو ژوند له لاسه وتللی شي. خو که چیرې په سپیس کې د سفینې سره څه ستونزه پیدا شي نو نه یوازې سفینه بلکې پکې سپاره اسټرونایټس به هم د تل لپاره د سپیس په حواله کې ورک شي او بیا به هیڅوک د دوی بیرته راوستو توان ونه لري. خو تاسو به حیران شئ چې په حقیقت کې د هر څه د پالو 13 ماموریت په وخت شوي او دا یو داسې رښتینی داستان دی چې دا یو ساینس فکشن فلم نه کم نه دی. یوازې یو کال مخکې د پالو 11 ماموریت بریالی وو او د بشر تاریخ کې لومړی ځل نیل آرمسټرانګ د سپوږمۍ په سطح قدم کېښود. خو د پالو 11 میشن وروسته پالو 12 میشن هم بریالی شو. خو اوس د پالو 13 میشن وار وو او د دې ماموریت هدف د سپوږمۍ لا نور پلټنه او څېړنه وه. خو د دې ماموریت لپاره یو ځانګړی ځای ټاکل شوی وو چې نوم یې پراموري وو. د سپوږمۍ یو پوره کریټر دی او د دې ماموریت ته دنده سپارل شوي وو 3 مشهور اسټرونایټس ته. د دې ماموریت کمانډر جیمز لیول وو او 2 ماډیو پایلټس جان سویګریټس او پریډ هیرس وو. دې ټولو له خپلو کورنیو سره خامخا وکړل او دې خطرناک سفر ته روان شول. 11 اپریل 1980 دا سفینه د فلوریډا کینډلي سپیس سنټر نه فضا ته وتوغل شوه. خو دا ځکه چې دا د سپوږمۍ ته لومړی سفر نه و نو ډېر خلکو دا یو خبرونه دومره په شوق سره نه کتل. خو دوی نه پوهېدل چې دوی به ډېر زر د تاریخ تر ټولو خطرناک خبر راوړي، یو داسې پیښه چې د ټولې نړۍ پام ځان ته راوړي. دا سفینه 3 برخې درلودي. لومړۍ برخه د کماډماډیو نو امیده د انټرونایټس لپاره د ژوند اساسه برخه وه. دویمه برخه چې د سرویس ماډیول او پکې د برېښنا، اکسیجن او نور اړین توکي وي. دریمه برخه چې د لویر ماډیول دا وه چې د سپوږمۍ په سطح د ښکته کېدو لپاره کارېده. د دوی هدف دا و چې د سپوږمۍ په سطح کېني، څېړنې وکړي او بیرته راشي. خو د دوی دا پلانونه ډېر ژر ناورین ته واوښتل. دوی ته دا هم نه وه معلومه چې د دوی د اکسیجن ټانک د چاودنې سره دوی د یو لوی خطر سره مخ شوي او دوی به دا سفر ژوندي پای ته ورسوي که نه دا به د دوی آخري سفر وي. په فضا کې چیرې چې هیڅ غږ نشته، یو چاودنه وشوه، یو داسې چاودنه چې یوازې څو دقیقو کې د 3 اسټرونایټس ژوند ته یو خطرناک حالت جوړ کړي. دا چاودنه د سرویس ماډیول په اکسیجن ټانک کې شوې وه چې اوس یې سفینې سختې ستونزې سره مخ کړي وه. د اکسیجن ټانک له منځه تللو سره سفینه نه یوازې هوا له لاسه ورکړه بلکې د برېښنا سیسټم ته هم زیان ورسېده او د دا معنی درلوده که زر تر زر حل پیدا نشي نو د 3 اسټرونایټس به د سپیس په پراخوالي کې تل لپاره ورک شي. د ناسا مرکز کې د ماموریت کنټرول ته ناڅاپه یو سری الارم ورغی. سیګنل راغلی چې د اکسیجن سطح ډېره ټیټه شوې ده او د هیڅ عادي حالت نه دی. ناسا ته معلومه شوه چې دوی باید فوري اقدام وکړي. خو مشکل دا و چې د اسټرونایټس د ځمکې نه 3,22,000 کیلومتره لرې وو او دوی ته رسیدل ناممکن وو.
نو اوس یوازې یوه چاره پاتې وه او هغه دا چې باید په خپله دا ستونزه حل کړي. خو څنګه؟ دوی به یې څنګه وکړي؟ آیا دوی به ژوندي پاتې شي که نه؟ د کمانډ ماډیول دننه جیمز لیول، جان سوګارټ او فرید هیز هر یو د یو ناورین حالت سره مخ وو. هوا کمیږي، تنفس سخت شوی او فشار دومره زیات دی چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي. ناسا کنټرول دوی ته وایي هلته څه شوي. جان سوګارټ وایي موږ ته معلومه نه ده خو یو ستر مشکل مو پیدا کړ. دې جملې ټوله ناسا په حیرانۍ کې واچوله. اوس دوی باید زر تر زره د ژوند پاتې کېدو لپاره یو حل پیدا کړي. دوی پوهېدل که د اکسیجن سیستم بیرته کار ونه کړي نو د چند ساعتو دننه به دوی ټول ساه ورکړي. د سروس ماډیول د خرابېدو له امله دوی مجبور شول چې د نورل ماډیول ته لاړ شي. لونر ماډیول د سپوږمۍ لپاره ډیزاین شوی و، نه د سپیس لپاره. د یوازې 2 کسانو لپاره جوړ شوی و او نه د 3 کسانو لپاره. او بدترینه خبره دا وه چې دا یوازې یو کان 40 ساعته لپاره اکسیجن ورکولی شو. خو دوی ته لږ تر لږه 4 ورځې پاتې وې، یو داسې حالت کې چې هره شیبه خطرناکه وه. دوی باید یو خلاق حل پیدا کړی وی. ناسا دوی ته ویل تاسو باید د ځان لپاره نوی اکسیجن سیستم جوړ کړئ. خو دا ممکنه ده په یو داسې ځای کې چیرې چې هیڅ وسیله نشته، هیڅ اضافي پریزې نشته. دوی به څنګه یو نوی اکسیجن سیستم جوړ کړي؟ خو دا هم یاد کړئ چې دوی د انسانیت تر ټولو غوره ساینسدانان وو. دوی پوهېدل که دا یې ونه کړ نو دا به د دوی د اخري شېبې وي. دوی د سفینې دننه هره شته وسیله ولټوله او یو حیرانوونکی حل یې پیدا کړ. آیا دوی به دا حل عملي کولی شي که نه؟ دوی به د سپیس یخنۍ کې مړه شي. په سپیس کې چیرې چې هیڅوک در سره نه وي، یوازې توان حسابوي. د 3 اسټروناټس لپاره یوازې یو حل پاتې وو، خپل اکسیجن سیستم جوړول. خو څنګه؟ په داسې حالت کې چې هیڅ اضافي وسیله نشته او نه برېښنا، نه اکسیجن او نه تازه هوا. د ناسا کنټرول مرکزي دوی ته ووی تاسو یوازې هغه توکي استعمالوئ شي چې له تاسو سره دي. اوس دوی باید د خپل ژوند لپاره یو نوی پلان جوړ کړي. جان سوګارټ د سفینې دننه هره شته وسیله ولټوله او ناڅاپه یې یو نظر پیدا شو. هغه ویل که موږ د پایپونه د دې فلټرونو سره یو ځای کړو شاید یو نوی اکسیجن فلټر جوړ کړو. جیمز لیول وویل هو موږ ته د دې د بندولو لپاره څه ته اړتیا ده. فرید هیز موږ ټیپ لرو، پلاستیکي کڅوړې او حتی د لباس ټوټې. که چیرې موږ د ټول په سمه توګه وکاروو نو شاید دا کار وکړي. دوی کار پیل کړ. له هیڅ شي نه یو اکسیجن فلټر جوړاوه. دوی د سفینې دننه د هر شته وسیلې نه استفاده کوله. د ناسا ساینسدانو حیران سترګې کړې ځکه دوی دا ډول په رښتیني ډول ممکن کوه. خو دا وخت ساعتونه نه بلکې دقیقې وې. که دا فلټر کار ونه کړ نو د دوی ژوند به په څو دقیقو کې پای ته ورسي. دوی دا فلټر د نورل ماډیول د اکسیجن سیستم سره وصل کړ. ټولو نفس ونیوه آیا دا به کار وکړي که نه؟ دوی به په څو دقیقو کې بې ساه شي. یوه شېبه سکوت شو. ناڅاپه د اکسیجن لیول پورته لاړ. دا کار وکړ. د دوی له سترګو اوښکې راووتې ځکه هغوی اوس لږ تر لږه د ژوند تمه درلوده. دا یوازې لومړۍ ستونزه وه، اصلي مبارزه اوس پیلېږي. دوی پوهېدل چې د سپیس شټل بیټري د برېښنا نه پاکې شوي دی. نه ګرمي، نه لمر، نه تودوخه، هیڅ نشته. اوس یخ دومره زیات و چې دوی نشو کولی خپل لاسونو ته حرکت ورکړي. د سپیس دننه درجه حرارت په خطرناک حد کې راښکته شو. دوی پوهېدل همداسې دام وکړ دوی به په خوب کې مړه شي. ناسا ته هم معلومه وه چې اوس دوی باید بل حل پیدا کړي. دوی پوهېدل دا اسټروناټس د ځمکې جاذبې ته داخل شي خو ماشین یې کنټرول نشي کولی. نو دا به د یو فاجعې پیل وي. د دوی سفینه د ځمکې مدار ته راتلو لپاره مناسب انرژي ته درلوده. دوی پوهېدل که دا اوس ونه کړه نو د دوی به د سپیس نه راپرېوځي. خو آیا دوی به د ستونزه حل کړي؟ آیا دوی به ژوندي راشي که نه؟ د سپیس شټل د انرژي ذخیره په اخري حد کې وه. دوی پوهېدل که اوس نور پلان جوړ نه کړي نو دوی به د تل لپاره سپیس کې ورک شي. د ناسا مرکزي هم حیران وو. دوی باید یو داسې طریقه پیدا کړي چې اپولو 13 د ځمکې مدار ته راولي. خو دا ممکنه وه
د سپیس شټل تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې کوم انرژي یې نه لرله چې بیرته ځمکې ته راشي، خو ناڅاپه د ناسا انجینران یو عجیبه حل ته ورسېدل. موږ به د مون جاذبه وکاروو، یعنې دوی اپولو 13 د مون خواته بوځي، نو د مون جاذبه به سفینه بیرته د ځمکې مدار ته راوګرځوي. خو دا یو خطرناکه لوبه وه. که دوی خطي یو کوچنی غلطي هم وکړي نو دوی به د تل لپاره د خلا لور ته لاړ شي او هیڅکله به بیرته راستون نشي. دوی بله چاره نه لرله، راځئ دا به کوو. د اسټرونایټس نه یوازې د یو بل لاسونه کلک ونیول، بلکې دوی خپل ذهنونه هم تیار کړل چې بیا به ژوندي پاتې کیږي یا به ورک شي. دوی د لونر ماډول انجن فعال کړ چې سفینه د مون مدار ته نږدې شي. په دې شیبو کې ټوله نړۍ د دې سفر پیل ته سترګې په لار وو. دوی پوهېدل که چیرې دا حسابونه 1% هم غلط شي نو دا به د دوی اخري الوتکه وي. د ناسا انجینران د دوی لپاره دعاوې کولې. د اپولو 13 سرعت زیات شو او دوی د مون مدار ته نږدې شول، خو د دوی پلان به کار وکړي یا به دوی د مون جاذبې ته دایمي واوړي. ټوله نړۍ د دې یو شیبې انتظار کوه. د مون جاذبې دوی راجب کړل. آیا دوی به بیرته راشي؟ آیا دوی به د ځمکې مدار ته داخل شي؟ په دې وخت کې د ناسا کنټرول مرکز د دوی هر حرکت څاره، خو ناڅاپه د اپولو 13 نه هیڅ سیګنل رانغی. آیا دوی ورک شول؟ د ناسا انجینران یو بل ته حیران کتل. هیڅ سیګنل نشته، ټول حیران پاتې شول. آیا اپولو 13 د تل لپاره سپیس کې ورک شو؟ ټوله نړۍ چوپه، هیڅوک نه پوهېدل چې د اپولو 13 څه وشول. د ناسا انجینران د کمپیوټر سکرین ته خیر وو، خو هیڅ سیګنل نه وو. آیا دوی د تل لپاره ورک شول؟ د اسټرونایټس کورنۍ د ټلویزیون مخې ته ناست وو، د هر شیبې انتظار یې کوه. ناڅاپه هوسټن موږ تاسو ته سیګنل درکوو. د ناسا مرکز په چغو شو. هو، دوی ژوندي دي. د اسټرونایټس غږونه بیرته راغلل. دوی د مون مدار پرېښوده او د ځمکې لور ته راتلل، خو دا لا ختمه نه وه. د دوی سرعت 2000 کیلومتره پر هاوس وو. که چیرې دوی سم ځای ته داخل نشي نو یا به د ځمکې اتموسفیر ته دننه وځي یا به وسوځي. د ناسا انجینران حسابونه محاسبه کول. کله چې سپیس کرافټ د ځمکې فضا ته داخل شو نو د شدید حرارت له امله د ناسا سره د ارتباط ټوله لاره بنده شوه. دا 3 دقیقې دومره خطرناکې وي چې ټوله نړۍ د یو بل انتظار ته پرېښوده. د ناسا انجینران، د اسټرونایټس کورنۍ او ټولې نړۍ دا فکر کوو چې شاید دوی بایللي دي. دا تر ټولو خطرناکه شیبه وه. یوه شیبه وروسته د سپیس کرافټ نه ریډیو پیغام راغی. موږ ژوندي یو. د ناسا مرکز کې چغې او خوشحالۍ پیل شوې. کورنۍ یې د خوشحالۍ نه په ژړا شوې او نړۍ یې د بریا جشن ولمانځه. د کمانډ ماډول چترۍ په بریالیتوب سره خلاصې شوې او اوس د اسټرونایټس ورو ورو د آرام سمندر په لور ښکته کېدل. د ناسا د ژغورنې ټیم سمندر ته ورسېده او 3 اسټرونایټس یې راوویستل. دوی مړه نه وو، خو ژوندي پاتې کېدل یې هم د معجزې نه کم نه وو. اپولو 13 ته د بریا ناکامي لقب ورکړی شو، ځکه چې دا لومړی ماموریت و چې سپوږمۍ ته ونه رسېدل، خو بیا هم تاریخ جوړ کړ. د دې سره زموږ ویډیو پای ته ورسېده. که ویډیو مو خوښه شوي ضرور یې لایک کړئ، په چینل نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته د دې نه هم ښایسته ویډیو راوړم. اوس ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.